هو از ا جرنالیست. یو جرنالیست څوک ده؟ یو صحافي څوک ده؟ آیا صحافي لکه اول چې ماته صحافي هغه څوک دی چې موبایل یې راواخیستی کار یې شروع کړي دا صحافي سوی. کوالیفاید جرنالیست څوک ده؟ اخلاقیاتو دی د اصول ضوابطو دی د مختلف اکټو باندې خبر یې او د هغو خیال وساتي. یو موټرسایکل را روان دی هغه سړی واچولی دویم کس هم پسې سپور دی. فارمل چې کوم غیر رسمي یا په دی چې په اخلاقیاتو نه خبر موږ څه کوو اول زموږ کار دا وي چې موږ دا کیمره ورنږدې کړو ده ته د دوی وینې کې راولو موږ کیمره ورنږدې کړو او د ده خوښ ځایونو کې راولو و مطلب مو څه شي مطلب مو چې دا چې موږ ویور پیدا کړو موږ کتونکي پیدا کړو موږ دا خلکو ته ورسو. خو لیکن یا د دغه څه ایتکس ته د ایتکسو به ته خیال ساتې. ایتکس دا دی چې ته به داسې څه نه ښکاروې چې هغه معاشرې ته تاوان رسوي. ته به داسې څه نه ښکاروې چې هغه خدای دې نه کوي یو انسان ته یوه کورنۍ ته تاوان رسوي. اول داسې وکړه سړی پورته کړه موټرسایکل ځینې لرې کړه بیا باد کې وغږوه څنګه تصویر څه مسله و. سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو عبدالرحمن خلجي یم. نننی چې زموږ کوم ټاپک ده هغه یو ډیر خوندور ټاپک ده. دا د یو عام انسان څه ونیسه بیا خاص کر د یو صحافي دپاره ده باید چې یو صحافي دا وپېژني چې آیا صحافت څه ته وایي صحافي څوک ده او ډیټا یا معلومات چې موږ کلیکټ کوو د دغه باید څه په کومو ذرایعو باندې په کوم پروسس باندې موږ دا جمع کوو. په دا هر څه به نن موږ خبرې کوو. اول دا دی چې دا اوږد ټاپک ده له دا وجې ما وغوښتل چې دا په مختلفو لیکچرز کې مطلب ډیوایډ کما. اولنی ټاپک اولنی لیکچر نن زموږ ده او هغه د جرنالیزم یا صحافت. What is journalism? جرنالیزم کیا ہے یا جرنالیزم چی شی دی؟ Journalism is act of collecting, verifying and presenting the information to the public in clear way. کچیرا په پښتو کې دا ډیفاین کوم هغه دا دی چې مطلب واضح بجانبه یا غیر جانبدار تصدیق شده مستند معلومات جمع کونه او هغه خلکو ته رسونه دغه عمل ته چې کوم دی هغه صحافت ورته ویل کیږي. نن سبا خو زما او ستا صحافت دا دی چې یو څوک یوه خبر ولګوي بلې کاپي کې په خپل پیج یې ولګوي یا په سوشل میډیا چې کوم پلیټفارم ده دا د صحافت هغه طریقه نه ده. دویم دا دی که ته دا وایې چې مطلب دا کوم چاسې دا پوسټ لګولی دی دا یو اتنټیک معلومات لري یو ښه جرنالیست دی یو دا ښه چینل دی نو بیا هم د داسې کوم شی دی ته بغیر اجازته ته هغه نشي استعمالولی. نو دا صحافت چې کوم دی اصول یې هم ستا اصول ضوابط یې ستا اخلاقیات یې ستا دا هر څه باید موږ په صحافت کې خیال وساتو. دویم دا دی هسټري اف جرنالیزم. دا جرنالیزم تاریخ چی شده دا صحافت تاریخ چی شده څنګه شروع سوی له کومه ځای بنیاد د کښېښول سوی دا ایډیا سوچ له کومې خوا رالی په مختلفو پیریډ یا په وخت کې تقسیم سوی دی. اول ته وایي انشینټ ټایم. انشینټ ټایم هغه ده چې دا ډېره پخوا زمانه ده قبل مسیح چې کوم ورته وایي له رومه او چینه د دغو شروعات وسول. اول چې کوم وایي په 1 قبل مسیح کې اکټا ډیورا په نامه باندې له روم څخه روزانه په بنیاد باندې یو اخبار چاپ کېدو په لاس لیکل کېدلو دغه اول سټارټ یعنی له رومه واخیستل سو. دویم چې کوم وایي هغه په چین کې شایع سوی چې کوم په 1618 عیسوي کې هغه چین د ګورنمنټ د خپل ځان دپاره د هغه وخت کوم یو ګورنمنټ وایي هغه د خپل ځان د سرکاري ریپورټینګ دپاره یو اخبار شایع کوي او دغه دا یې قدیم زمانه وه. د دغه بعد چې کوم وایي بیا میډل پیریډ دغه شروع سوه. میډل پیریډ
هغه بیا د دنیا مختلفو ځایو کې پمفلیټ اخبارونه په مختلفو طریقو کې شایع کېدل او معلومات یعنی پبلیک ته او ګورنمنټ ته په دا طریقه باندې رسېدل. دریم چې کوم بیا دور رالی هغه پرنټینګ پریس رالی. بیا پرنټینګ پریس پنځلسمه عیسوي کې جونز ګټنبرګ یو سړی وی هغه د پرنټینګ پریس بنیاد کښېښولی. کله چې د دغه بنیاد کښېښول سوی نو دغو په میډیا کې یا صحافت کې یو انقلاب برپا کو، یو انقلاب یې راوستی. پرنټینګ پریس بعد بیا ارلی پیریډ د څه شي شو، ارلی نیوز پیپر پیریډ شروع سوی. یعنی اولنی چې کوم اخبار وی یا نیوز پیپر وی هغه پرنټ سوی په 1605 کې سټراسبرګ دا اول بنیاد د اخبار کښېښولی. د اول اخبار بعد بیا دنیا چې کوم دا ترقي پخوا ولاړه پرنټینګ پریس رالی. بیا دا سو چې دا د ماډرن جرنالیزم هغه پیریډ ته وایي. ماډرن جرنالیزم چې کوم وایي دغه زمانه شروع سوه. په دغه کې څه شي وسو، دا تقریبا په 19مه او 20مه صدۍ په دغه کې ماډرن یعنی جدید چې کوم صحافت و هغه رالو. په دا زمانه کې دا شی وسو، ریډیو، ټلویزیون، ډیجیټل پلیټفارم، مختلف چې کوم ایډوانس پلیټفارم و هغه رالو دنیا ته، او صحافت چې کوم دی هغه ډیر ایډوانس سوی. دویم زموږ ضروري سوال چې دی هو از ا جرنالیست. یو جرنالیست څوک ده؟ یو صحافي څوک ده؟ د صحافي ډیفینیشن دا دی چې یو هغه سړی چې له مختلفو ذرایع سورسیزو خپل معلومات صحیح یعنی ویلډ، اتھنټیک، عادلانه، بېطرفه یا غیر جانبداره چې موږ ورته وایو معلومات ټولوي او عوام ته راوړي. دغه ته موږ صحافي وایو. دا یو جرنالیست ده. موږ څلورم سوال چې کوم دی هغه دا دی کوالیفاید جرنالیست یا انفارمل جرنالیست یا دغه ته موږ سټیزن جرنالیست هم ویلی سو. په دنیا کې د اصول دي د هر کار دپاره، که هغه ته په موږ په انټرنیشنل لیول باندې یا په قومي لیول موږ ورته وګورو، د هغه د هر فیلډ دپاره یوه ډیګري سته، یو فارمل تعلیم سته. د انسان به څنګه که یو سړی که غواړي چې زه جرنالیست جوړ سم، هغه یو داسې جرنالیست جوړ سم چې هغه کسار لیګل مسله راسي، که نورې داسې هر رنګ ریپورټینګ راسي، زما دپاره د ایتکس مسله نه وي، زما دپاره د اصول رولز ریګولیشن مسله نه وي، نو هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا ځان کوالیفاید جرنالیست جوړوي. کوالیفاید جرنالیست څوک ده؟ کوالیفاید جرنالیست هغه ده چې هغه په صحافت کې رسمي تعلیم وکړي، تربیت حاصله کړي، او بیا د ګورنمنټ یا له هغه وخت چې کوم ادارې وي د هغه څخه یوه ډیګري حاصله کړي، هغه باقاعده د ډیګري ورکړي، سند ورکړي چې ته یو جرنالیست یې. او په کله چې دته ډیګري ورکړل شي په هغې کې دته د اخلاقیات بنیادي اصول چې کوم د هغه دپاره څه قانون دي د جرنالیزم دپاره، د هغه ایکس چې کوم دي هر څه دته بیا فتح وي، معلومات وي. نو ځکه یو کوالیفاید جرنالیست هغه یو دی چې هغه سره مستنده ډیګري ورسره وي. دویم دا دی چې انفارمل جرنالیست هغه ته هم ویل کېږي، یا سټیزن جرنالیست. دا څه ته وایي؟ دا هغه څوک دی چې له ده سره رسمي تعلیم، یوه مستند چې کوم سند د ډیګري د چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې یا په قومي لیول باندې ادارې باقاعده ورکوي، سبق وایي، دغو هغه ډیګري نه یې حاصله کړي، ولیکن تجربه په بنیاد باندې، د سکل په بنیاد باندې، د نوکري په بنیاد باندې پرنټینګ پریس کې کار کړی دی، په مختلفو چینلز کې کار کړی دی. دغه بیا دی راپورته کیږي، دا پیشه خپلوي، خپل دا کار کوي. هغه ته موږ ویلی سو سټیزن جرنالیست چې شهري صحافي ورته وایي، یا له هغه سره سره انفارمل جرنالیست هم موږ دا ته ویلی سو. هیله لرم چې په جرنالیزم به مو صحافت به مو سر خلاصوي. انشاءالله په دا نور لیکچرو کې به د دغه ټایپس، ایتکس، رولز اینڈ ریګولیشن او مختلفه چې د دغه څومره هم په ډیټایل باندې په څو لیکچرو کې به دا موږ مکمل تاسو پورې رسوو. تر دا وخته پورې ما ته اجازه راکړئ. الله په امان.